د دښتې لینې ناول دویمه برخه. د خدای مخلوق راغونډ شوی و. سپین ږیري، تور ږیري، واړه ځوانان ټول د شاوخوا کلینو راغلي وو. د هدیرې په وړاندې ګوټ کې ځای پر ځای تور سرې هم ښکارېدې. عمومي جنازه وشوه. یو د سپینو جامو ملا د خلکو مخې ته ولاړ و. واز یې کوه. د واز په پای کې یې داسې وویل: ورونو لاس پورته کړئ، الله تعالی ته سوال او زارۍ وکړئ تر څو زموږ په وطن کې جګړه بنده شي. هر چا زموږ وطن وران کړ، خو امریکا را پسې راغله. زموږ په خوار ولس یې خپلې وسلې وازمایلې. اوس په وار د امریکایانو او انګریزانو دی. کلي او ښارونه یې را ړنګ کړل. دوی په بمونو او راکټونو وویشتل. په دې لوټ شوي او تالا شوي ملک کې نور څه پاتې دي چې دوی له موږ څه غواړي؟ خدایه، څوک چې موږ باندې ظلم او ناروا کوي له مخې یې تباه کړي. په دې وخت کې یو تور سري او تورګیري سړي د ملا صاحب په غوږ کې یو څه وویل. ملا نورې خبرې هم د امریکا په باب ونه کړې. خوله یې ونیوله. یو حدیث یې تېر کړ. نورې خبرې غږ وکړې. د شهیدانو جنازه وشوه. خلکو مړی پورته کړ او هدیرې ته یې هر مړی خپل قبر ته یوړ. مړی ښخېدل. د قبرونو په سر ملایانو په جګ اواز د خدای کلام اوروه. هر ملا د زړه له اخلاصه مسلې کولې. چا خاورې راوړلې او په قبرونو یې ور اړولې. تور سرې ښځې هم قبرونو ته راغلې وې. یو تر بله سره نږدې ناستې وې. د هرې ښځې په مخ اوښکې روانې وې. د یو قبر څنګ ته د ښځو د ډلې په منځ کې یوه ښځه نورو ښځو له لاسه نیولې وه، خو هغې ښځې چغې او نارې وهلې. همدا یې ویل: خدایه، په دوستمه امریکا تندر را وغورځوي. زما بچي یتیمان شو. الله، کور مې وران شو. خدایه، ته خو د ظالمانو کور وران کړې. همدا یې وویل او ستونه یې بند شو. اواز یې نور په ټپه ناست و. بې خودي پرې راغله. نورو ښځو په غېږ کې ونیوله او پرې راټولې شوې او هدیره کې بده ورځ جوړه شوه. زړه او چیغې وې. یو بل قسم قیامت ورځ وه. په هدیره کې د ټولو خلکو شونډې وچې وې. له خولو نه یې اسویلي بادېدل. اوښکې په مخ روانې وې. مړي ښخ شول. دعا وشوه. وروسته بیا د هدیرې په سپین میدان کې خلک ودرېدل او آخري دعا او فاتحه وشوه. خلک له هدیرې نه هرې خواته روان شول. په ټولو کلیو کې یو شان خفګان و. د شپې له خوا د بالاحصار په کلا ته وته جګړه روانه وه. ډېر طالبان دننه په کلا کې بند پاتې وو او مقابله یې کوله. تسلیمېدو ته یې غاړه نه ایښودله. له شمالي ټلوالې او امریکا سره په سخته جګړه اخته وو. له دواړو خواو نه مړي زخمیانېدل. ځینې مړي زخمیان به کلیو ته راچلېدل. په بالاحصار څو ورځې جګړه کېدله. امریکایي عسکر له بالاحصار نه راتاو شوي وو. د ټانکونو او هوایي الوتکو غړمبا ټول مزار شریف لړزاوه. سبا ته وختي په کلیو کې احوال ولګېد. وویل شو چې بالاحصار یې ونیو. طالبان تسلیم کړل او ټول یې ووژل. دا هم ویل کېدل چې طالبانو سره پاکستاني جنګیالي هم وو. مازدیګر لمر په غړغړه وو. یو زخمی په آس اچولی کلي ته راوړل شو. د زخمی په خوله کې ایله بیله ساه وه. نور ختم وو. یو زلمی چې د دغه کلي دا زخمی راوړ، خلک ترې راتاو شول او پوښتنه یې ترې کوله. لومړی هغه هیڅ نه ویل، خو چې کله د کلي خلکو ډېر تنګ کړ، په خپلو وچو شونډو یې ژبه وګرځوله، سترګې یې راوویستلې او داسې یې وویل: وروره، د ځانونو غم مو کوئ. والله که مو ژوندي پرېږدي. د امریکایانو سره یو ځای دوستمیانو او ټلواله یو ځای په طالبانو پسې ګرځي چې نوم پښتون مخې ته ورځي، ژوندی نه پرېږدي. زموږ خواته ښه رانږدې شو. په کراره یې موږ ته داسې وویل: فکر مو اوسه، په دې وخت کې یو ځای ډله مه درېږئ. همدا نن غرمه زه خبر شوم چې له کلیو نه پښتانه په یوه بله بهانه بیایي. پام کوئ، فکر مو اوسه چې په خپلو کورونو کې ونه اوسېږئ. ځانونه چېرته غیب کړئ. دې سړي په خبره موږ د جومات چینې خواته ولاړ کسان حیران پاتې شو. خپلو کې مو سره وویل: درځئ چې اوس کورونو ته لاړ شو. سبا به په حالاتو ځان پوه کړو. بیا به د خپل غم او چاره کوو.
شپه د کلي خلکو باندې په ویره او ډار تېره شوه. سهار شو. ما ځان لږ وختي د جومات مخې ته ورسوه. کتل مې چې په وستل کې 3-4 تنه کلیوال ناست دي. سره غږېږي. د هغوی خواته ورنږدې شوم. سلام مې واچوه. ورسره کېناستم. هغوی د حالاتو په باب سره خبرې کولې. وړاندې په کڅ کې په نرۍ لاره یو سړی په آس سپور را روانو. موږ ټول د هغه په تماشه شو. پوهېدو چې د کلي یو سړی دی. کوم نوی احوال به یې خامخا راوړی. موږ لا په دې سوچ کې وو چې هغه زموږ خواته د رانږدې کېدو په درشل کې و او زموږ خواته استا استا رانږدې کېده. کله چې موږ ته راورسېد له آس نه کوز شو. موږ ټولو هغه وپېژنده چې د کلي یو فقیر سړی و. زوی یې په بالاحصار کې له طالبانو سره عسکر و. هغه خپل آس ودروه. زموږ خواته راغی. سلام یې واچوه. موږ ورته ستړې مشي وویله. موږ د ډلې نه یو تن ډېر بې واره دستې ته پوښتنه وکړه زوی د څنګه و؟ ژوندی دی او که مړ؟ هغه چې رنګ یې الوتی و شونډې یې وچې وې. خپله ژبه یې په وچو شونډو وګرځوله. ویې ویل ډېرې پوښتنې مې له یو بل نه وکړې مګر هېڅ چا راته معلومات رانه کړه. بېګا مازدیګر ټول بالاحصار تسلیم شوی دی. کومو کسانو چې مقاومت کوو هغه یې ټول نیولي دي. اکثریت پکې مړه شوي دي. ما ویل وروره ته خو پوره کیسه راته وکړه. څنګه چل شوی په بالاحصار څه تېر شوي؟ هغه د بالاحصار پلو مخ واړو او ویې ویل وروره د محشر ورځ تېره شوې ده. پرون په بالاحصار الوتکو بمباري کولې. د لاندې توپونو او ټانکونو بالاحصار باندې اور بل کړی و. د ماسپښین نه وروسته جګړه ودرېده. په بالاحصار کې د دوستم او رباني عسکر ور وختل. خارجي قواوې هم د بالاحصار په شاوخوا کې وې. دومره مخلوق مړ شوی دی چې په زرګونو طالبان وژل شوي دي. حیران دې ته یم چې په مړو به یې څه کوي، ځکه چې هغه خو د خښولو نه دي او نه څوک شته دي چې دومره قبرونه وباسي چې په زرګونو کسان پکې ښخ کړي. خو خلکو سره د هغو د خښولو نه وس شته دی او نه دا کار کولی شي. خپلو کورونو کې خلکو ویلي دي چې مړه په بلدوزرونو ښخوي، کندې ورته راوباسي او مړي ورته ورګزاروي، ډله ییز قبرونو کې یې وراچوي. ژوندي چې څوک پاتې دي هغوی زندان ته بیایي. په نورو کلیو کې پښتانه رانیسي او له کوره یې باسي، له ځانه سره یې بیایي. دومره خلک یې نیولي دي چې 5-6 زرونه خامخا زیات دي. دا خو ټول طالبان نه دي، خو چېرته چې پښتانه پیدا کړي دوی یې نیسي. زه په همدې خاطر نن دلته راغلی یم چې دا پاتې پښتانه خبر کړم چې د ځان غم وخوري. که نه نو خبره خرابه ده. هو خرابه. 2 وشوله جماعت نه خلک خواره شول، خپلو کورونو ته لاړل. زه هم خپل کور ته راغلم. د ماښام له ډوډۍ نه وروسته په دې شپه تر ډېره کېناستم. ماشومان او مېرمن مې ویده شول. زه هم په خپل کټ کې پروت یم. ما لا ډډه نه وه لګولی چې د کلي سپو غپا جوړه کړه. وږ مې چې ونیو د کلي په هره کوڅه کې د سپو غپا زیاتېده. زه له کټه راجګ شوم. د کور برنډې ته راووتم. د کلي شاوخوا ته مې پام وکړ. د سپو همغه شان غپا لا پسې زیاتېده. د کلي د کڅ سړک ته په سر کې مو د موټر د کلي په لور ګورم چې را روان دي. سړک زموږ د کلي تر څنګ تېر شوی و. ما ښه ورته ځان ځیر کړ. ما وایي چې دا به د دوستم دی عسکر وي. چېرته به ځي؟ د موټرو څراغونه کله ګل شول او کله به ولګېدل. سړک خو بیخي له هغې کندې و. ما فکر کوو چې دا موټرې په لوړو ژورو کې خیږي او کوزیږي، ځکه یې سترګې یا څراغونه نه معلومیږي. خو هغوی دوی خپل نورو پروګرامونه او چلونه درلودل چې ما یې هېڅ لا فکر نه کوم چې ګنې دوی به کلي ته راځي او خلک به له کورونو نه وباسي. موټرې را روانې وې او سپو هم ډېر غپل. زه لاړم. بېرته مې ډډه واچول. نسوار مې لا خوله کې دي. ښه پوره وخت په سوچ کې وم. یوه شېبه وروسته مې شور او غرفا تر پښو شوه. پام مې شو. استا استا شور زیاتېده.
بیا مې سر له کړکۍ را بهر کړ. لاندې کوڅه کې هرې دروازې ته وسلوال ولاړ دي. د کلي منځ ته مې چې سترګې لاندې کړې او ومې کتل، شور او غال مغال دی. د مازدیګر د بوډا سپینګیري خبره مې نیغه زړه ته ودرېده. تر مازدیګره ناوخته د جومات په شاوخوا کې د کلي خلکو خپلو کې سره جرګه وکړه. همدا یې وویل چې څه چاره ځان ته ولټوي. اوس خو خبره زموږ سر ته راغلې ده. ښځې او کورونه خو نشو پرېښودلی. هر څه چې راباندې کېږي به مرګ مو قبول دی، خو دا شرم نشو قبلولی چې خپلې تور سرې پرېږدو او له دې ځای وتښتو. دا به په تاریخ کې زموږ بچو ته یو پیغور پاتې شي. تر ناوخته همدا فیصله وشوه چې په همدې خپل کلي کور کې به ناست یو. مرګ دې وي او که درد دې وي، همدلته به یې سره تېروو. هلته ولاړې د جومات په برنډه کې یو زوړ بوډا سپین ږیری ناست و. خپلې تسبیح یې اړولې. خلکو ته یې مخ را واړوه او ویې ویل: هلکانو پام کوئ، دا ترکمن ازبکان مو نه پرېږدي. موقع ورته په لاس ورغلې ده. په هر سبب چې وي دا ځل پښتانه بې مرګه نه پرېږدي. تاسې خپل اتفاق او بیا لارې ګودرې ځان ته وګورئ. اگر چې پښتانه بې اتفاقه قوم دی، دا ټولې نادود یې په خپله په ځان کړي دي. که دوی لږ په اتفاق وای، مشر او کشر یې معلوم وای، د بل په دسیسو نه غولېدی، داسې حالت به پې ولې راته. اوس په خپلو کې سره یو شئ، یوه خبره غوټه کړئ او بیا پې عمل وکړئ. که نه نو دا ځل بیخي کیسه سره خرابه ده. د بوډا خبره چې خلاصېده، ملا د ماښام اذان وکړ. خلک په جمع ودرېدل. د لمانځه په پای کې ملا امام دعا وکړه او د دعا په آخر کې وویل: ورونو، لاس پورته کړئ چې الله پاک سوله راولي. زموږ مسلمانانو خو د دې زورور ظالم سره زور نه رسېږي. خدای دې په خپله خدایي سره مسلمانانو ته بری ورکړي. دا ځل پښتانه بې مرګه نه پرېږدي. همدا د مازدیګر په سوچونو کې ډوب وم چې د کلا دروازه را وټکول شو. میرمن مې را جګه شوه. ویې ویل: سړی پاڅه، دروازه ټکېږي. زه له کټ نه پاڅېدم. ښځې ته مې وویل: تاسې مه ورخطا کېږئ، کېدای شي د کلي څوک وي او ما سره یې څه کار وي. زه راښکته شوم. شاته مې میرمن هم راپسې جوخته را روانه وه. د کلا دروازه مې خلاصه کړه. کتل مې چې شپږ تنه ټوپک والا ولاړ دي. میرمنې مې چې دوی ولیدل، په چیغو یې لاس پورې کړ. دغسې چیغې د کلي په هر کور او هره کوڅه کې اورېدل کېدې. سړو وویل: خوارجان گریه نکن، شوهرت زود پس می آید. ما یوازې خپلې ښځې ته همدومره وویل: دروازه کلکه کړه، زه بېرته راځم. زه دوی له ځان سره کړم. دوی راته یوازې دا وویل چې د کلي ټول خلک یې غوښتي دي، په زړه کې د بل څه تېر نشي. ما ته د بوډا خبره بیا نیغه مخې ته ودرېده. روان یې کړم. د کلي د هرې کوڅې نه یې خلک راویستلي وو او د سړک خوا روان. موږ هم سړک ته ورسېدو. په سړک ډېرې موټرې ولاړې وې. د کلي ټول خلک یې سړک ته راوستل. یوازې د وسلوالو نه یو چا غږ وکړ او ویې ویل: برادران، شما قماندان صاحب خواسته. دیگر چیزی گپ نیست. همراه شما گپ میزنه. نور لا هیڅ ونه ویل. د کلي ټول خلک په موټرو کې کېنول. د مزار شریف بالایسار په لورې حرکت وکړ. موټرې خو څه عسکري وې او څه لارۍ وې. ټول کلیوال په ژړا او چیغو کېناستل. سپو هماغه شان غپلې چې موټرو حرکت وکړ. په هر موټر کې وسلوال د کلي د خلکو سر ته کېناستل. د بالایسار په لوري موټرو حرکت وکړ. د کلي پاتو خلکو په ژړا لاسونه نیولي وو او دعاوې کولې. زه یې هم یو موټر ته وخېژولم. په هر موټر کې د کلي خلکو یو تر بله سره پیژندل. زموږ سره په موټر کې هم ټول بلدي کسان ناست وو. توره شپه وه. تور تم کې یو بل سره نه لیدل، مګر یو بل سره به چې خبرې وکړې، په موټر کې ناستو کسانو به هغوی اوچت وپېژندل. لږه شېبه چې موټرو لار وهله، خلک زموږ په موټر کې غلي ناست وو. ناڅاپه موټر له یو ځای څخه یو تن داسې وویل: د طالبانو د خدای کور وران کړي. د هېچ چا یې نه منله. ټول پښتانه یې پرې قتل کړل.
خپله خلا د پښتونولۍ نښه پکې نه وه، خو چې ټوله دنیا ته یې پښتون سپک کړ او پښتون یې تباه برباد کړ. ګورې په دا نیمه شپه ټول کلي له خلکو خالي کړ. ورورو په دې ښه پوه شئ چې موږ او تاسې مرګ ته بیایي. په موټر کې ناست کسان ټول پوه شول چې دا خو د کلي میراب صاحب دی. په دې وخت کې یو تن ټوپک والا پې رابرک شو، په کنداغ یې ووهه. صاحب دې نکا یو اړخ وکړ. په موټر کې ناستو کسانو ټولو په یو اواز ټوپک والا ته وویل ما چې دا د کلي میراب دی وی نه وهئ، دی خو طالبان یادوي، تاسو خو نه یې یاد کړي. دا خو د ټول کلي خدمتګار غریب سړی دی، ولې د دی په کنداغ ووهه؟ دومره د پښتنو ټکولو ته تږی یاست؟ ټوپک والا په قهر او غضب وویل ګپ نه زن، شما طالبای بې فرهنګي واشي یاست. ټولو په موټر کې ناستو کسانو ورته وویل خوله دې سمه خوځوه، ردې بدې مه وایه. یو تن کلیوال وویل ورونو د سره ځان مه سموئ، پرېږدئ چې چیرې مو وړي. نورې خبرې به هلته د دوی مشرانو سره وکړو. هغه بیا وویل والا اگر گپ بزن کنداغت میکنم، اونجا هم برتان موقع داده نمیشه که گپ بزنیم. دغه خبرې سره ټول چوپ او غلي کېناستل. موټر روان ډېره لاره یې ووهله تر څو چې د مزار شریف بالاحصار ته ورسېدو. موټر یې ودرېدی. شپه هم په وتو وه. چرګانو اذانونه کول چې موږ د بالاحصار دروازې ته مخامخ په سړک کې ودرېدو. یوه شیبه په موټر کې ناست شاوخوا مې پام شو. د بالاحصار مخې او شاوخوا ته دومره ډېر موټر او خلک لیدل کېدل چې هېڅ له شمېر وتلي وو. یو تن زموږ موټر ته رانږدې راغی. د موټر سیټ کې کوم یو سره څه وویل او بیرته لاړ. لږ شیبه وروسته وسلوال د سړک دواړو خواو ته ودرېدل. د بالاحصار د کلا دروازې پورې په سړک ټوپک په لاس عسکر ولاړو. شپه ووته، رڼایي ولګېده، هر څه لیدل کېدل. ټانکونه او توپونه ځای پر ځای ولاړو. وړاندې امریکایي عسکر ښکاره شول. له درویشۍ او وسلو نه اوچت پیژندل کېدل. زما زړه کې دا تېرېدل چې امریکایان خوشته دي، په موږ به څوک ظلم نه کوي. له موټره راښکته شو. په سړک کې مخامخ د بالاحصار د کلا دروازې ته روان کړو. زموږ د کلي خلک یې ټول په سړک روان کړل. کتل مې چې د بالاحصار کلا په دروازه کې خلک ورننوتل. کله چې موږ دروازې ته ورنږدې شو څو تنه خارجي کسان، د دوستم او رباني یو ډله قومندانان او مهم کسان ولاړو. دروازه وسلوالو کسانو په داسې حال کې خلاصه کړه چې په دروازه کې د ننوتلو په وخت کې خلکو شمېر د یو تن سره قلم او کاغذ په لاس کې ولاړو او تعداد د خلکو یې لیکه. ځینو وسلې تیارې نیولې وې. له دروازې به 2 تنه ورننوتل. هغوی به زر زر وشمېرل. چې دروازې ته ورسېدم، 2یم تن را سره زموږ د کلي یو خیاط یا کالي ګنډونکی ملګری شو. هغه د ننوتلو په وخت کې ما ته وکتل او ما هغه ته وکتل. له دروازې تېر شو، دننه لاړو. چې پام مې وکړ دننه بالاحصار کلا پخوانۍ عسکري کلا ده چې بې شانه لویه ده. په زرګونو خلک پکې ځایېږي. دننه پکې ودانۍ ډېرې دي. موږ لږ وړاندې ورتېر شولو. ټوپک والا ودرولو. شاته مې چې پام کوو زموږ د کلي خلک ټول ولاړو. 50 متره وړاندې د کلا دیوال ته څیرمه بې شمېره ډېر خلک ناستو. 100 تنه وسلوال ورته ولاړو. مخامخ د یوې لویې ودانۍ په غټو کوټو کې د خدای مخلوق ناستو. همدا شان په دواړو چپ او ښي پلو کې په 100 مترۍ کې وړاندې کوټو کې طالبان اچولي وو. ما چې په کلا کې دننه د خدای مخلوق ولید او ټول حالات مې له نظره تېر کړ، پوه شوم چې دا دومره ډېر خلک یې تش د طالب په نوم راوستلی دي چې څه به ورسره وکړي. دا مهال نو موږ سره په کلا کې بل ډول چلن کېده. نه مو چا خبرو ته غوږ نیوه او نه یې راته د انسان په سترګه کتل. لمر راوخوت. موږ لا هماغسې ولاړو. ځینې کسان چې بې وسه وو په خپلو ځایونو کې ناست وو. په دې وخت کې وسلوال کسان راغلل او داسې وویل اوغانا بشینید. له دې سره موږ ټول په خپلو ځایونو کې ناست وو.